15 نفر هم تمام میتونید. کابل که هست شریک ولایت کاپیسا علاقه دارد که مطلب رو برگزار کنند. شما کدام سهولت‌ها و چقدر قرار می‌کنید که دیگر بازارها دیگر هتل‌ها ندارند؟ کاپیسای دینان میتیم و ولایت‌های همجوار دینان میتیم و تقاضا میکنیم که بیان با خدمتشان هستیم. بسیار خوشی و بسیار پایین کوشششان هم مثلا یک نفر نان چند میدید اینجا یک نفر؟ این چالش ها بر ما یک دستاورد بسیار بزرگ است و ما خوشحال هستیم که تانستیم در یک هوایی بزرگ با تعداد 52 غرفه یعنی 52 شرکت متشخص ما امروز در یک مکان در زیر یک چتر ما جمع هستیم. تا واقعیتش که تولیدات داخل وطن ما نه تو پنیر از زندگی تو قربان نه چی داشت کنه خود بسیار لذیذ است، بسیار شیرین است، خصوصا عسل همراه پنیر. این اصل کجا بود؟ عسل وطن ما. پنیر از کجا بود؟ پنیر هم از وطن. یه نفر از کجا است؟ ایام وطن غرفه از کیست؟ غرفه هم از وطن. هتل از هتل هم از وطن. نظر از واجب نظر چقدر حمایت تشویق کردن، بیشتر تشویق کردن و از نظر ما شایند هستیم که همچون برنامه‌ای که افتتاح کنند در آینده همچون برنامه‌ای که به خاطر رشد و نمای دهنده بخشی از طبقه وترنرا هم همچنان و همچنان مسئولین بخشی از مسئولین که هست که جرا در آینده همچون وعده داد که دیگر همچون نمایشگاه هم برپا می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم دی روان افغان یوټیوب چینل ته درنو سلامونه او د مارکلای خوشاله مشه زه تواب مزه یو ځل بیا یو راپور وړاندې کول سره تاسو ته درانه خدمت کوم قدرمنو دوستانو نن نیک مرغه افغانستان د سرور د ولایتونو د ډلې د کاپیسا ولایت راغلی ما د دغه ولایت مرکز محمود راکي ده او د کابل څخه تقریبا 100 کیلومتره لري فاصله لري او ډېر یو ښایسته او زرغون ولایت ده. دې ولایت کې نن د خوشحالي زیری ده چې یو نندارتون ده په نوم د وهاج چې دغه نندارتون کې د همدغه ولایت هغه تولیدي محصولات چې دلته تولیدېږي او د کارخانو له لارې مثال نوشابې دي، وچې میوې دي او تازه میوې دي او ډېر محصولات دي چې سلګونو قلمونه دي او دلته خلکو ته غرفې ورکړي دي همدغه کسبکارانو ته. نو زه هم دعوت شوی یم چې دغه خپرونه کې تاسې قدرمنو دوستانو ته دغه نندارتون در وښیم چې په دغه نندارتون کې کوم هېوادوالو ګډون کړی ده او افتتاح د چا لخوا کېږي، کوم مسؤلین دلته راځي خبرې کوي، ویناوې کوي. دغه ټول هغه خبرې دي چې په دغه تالار کې چې د کاپیسا ولایت د ښاروالي په نوم باندې یو تالار ده په ستاره په نامه باندې. نو دلته به داخل سم وګورو چې څه خبرې دي. نو هیله ده دغه خپرونه تر پای پورې وګورئ او هغه هېوادوالو او دوستانو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینه سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبي، لایکي، شیر کړي. دوی نه ډېره مننه دوستانو. لاړ اوسئ نن چې زموږ کوم هېوادوال خبرې کوي
دا پروګرام سره کوم شروع کیږي پیلېږي او دا به ټول تاسو ته داسې دانه په دانه سره په سره درکوي همین توفانچه یا راکت است؟ دواپاشی است. دوستان دواپاشی نه دوا شکل توفانچه ور اسپایر میشه. همین 5 متر زنه میدانه. 8 متر میزنه 6 متر. تو 12 متر کی درخت پیدا شده تا؟ پیدا میشه شروع میشه. تا کنار دیگه بزنه مثلا. دواپاشی است که درخت است مثلا. او امروز دمی برنامه نمایشگاه که 3 روز دوام میکنه. شما کدام از باب شما برای نمایش آوردنی ها رو میفروشین یا کرایی است چی سلام علیکم از ادب اسم مبارک دکتر عبدالرحمن هستم از بخش صحت حیوانی هستم از بخش صحت حیوانی مردار هستم یکی از وسایلی هستم که به خاطر رفع مشکلات مردار و دیرکان هستم و همچنان در این نمایشگاه که به خاطر که یعنی یک مردم معلومات درباره‌اش ندارن ما معلومات برای ارائه میکنیم مثلا پمپ دواپاشی هست وسایل خیشاوه هست و وسایل بخشی از منگولی هست بخش پاست که بخش پای پاست تمام بخش‌ها رو ما داریم امروز مسئولین کسایی که در نمایشگاه اشتراک داشتن یا آمدن گفت‌های شما رو دیدن نظر از واجب نظر چقدر حمایت تشویق کردن بیشتر تشویق کردن از مسئولین و شایند هستید که همچون برنامه‌ای که افتتاح کنند در آینده همچون برنامه‌ای که به خاطر رشد و نمای دهنده بخشی از طبقه وترنرها را همچنان و همچنان مسئولین بخشی از مسئولین که هست که جرا در اینجا همچون وعده داد که دیگه همچون نمایشگاه هم برپا می‌کنه. تشکر. امروز در نمایش گذاشته بود داریم امروز چیزا رو ما می‌بینیم چیزایی که ما واقعا جایی بسیار خوشی و بسیار است که ما اولین نمایشگاه که در افغانستان برگزار میشه و ما چیزی که امروز در نمایش قرار داریم از جمله گیلاس است که آلوده اینستیتوت سیناوه تولید خودت است ماشاءالله و همچنان کیکای سی است آورده میره به نمایشگاه کیک چی رو میگم ما مکمل است که نام پرواز میکنم بخیر بیبی کوده چی است تاسو که په سات لار چې دلته په لار ورکړي یعنی په دې معنا چې دلته ډېر لاس راوړنې دي دلته کنه دا مې دا وګوره ته سیګریټ دا زخمیانو لپاره او دا زخمیان یو کس هر فامیل ته راځي دا قیمت څه ده دا 500 افغانۍ ګوره سیسلی یو کال په ګوره یک سال بس است بس است پیسې پیغام میشه شهرتی پیغام میشه چی چیز داره برو این سایت ترکیبش این همو جمعش گازپت است دیگه همو پرسترش است و همچنان دیگه الکلپت است خود چیزایی که ضرورت است برای کمک‌های اولیه تمام چیزایی که یعنی یک نفر از درخت تفتید کمرش مثال میدان خدا را کنه مثال یک مورا تا بالا شد بازی دیگه دمیش جور بگیره ان شاء الله این تا شفاخانه میرسونه یک کمک‌های اولیه برش میشه کمک اولیه دیگه کیت وای ما کیت با فقط بلا کیسه علما کتاب جانا باشه مقدر ما چی دنیا پیشرفت کرده ما سر کیت چی دیگه چیزا مزه یا چپان هم صاحب شدن می‌کنه از انسانی که چپان دیگه قیمت چه این 350 روپیه سالی بسیار کیش اصل باشه کیش اصل به زمانه 4 سال تا فراغت یک مسئله ان شاء الله ایجاد کنه ان شاء الله صبح زوایی وای خبر کوست کی خبر ولا سره کوش رو میشه عبدالرحمن محمودی هستم پاسدار زبان اصل هستم چیز اولیه وقتی زبانی شیران چیز تازه वो क्या जरा पीछे पनीर हमारा पनीर हम लोग चाकू बहुत तो वो बार दारिश قدر من دوستانو انا غیبی چی دی خیدک ولا دا میډیا سخت وشيږي هغه نگران کی مال ګونه ډاکول یا شما نمک نداره نه 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 به نمک کمی بزنش برو خوردن تا دوستو نه نه قوام ببینی که سر چاقلا قفتی دا خوردن میتونه حلال است حرام نشو 700 دلار
کامرامان په اجازه نوش چیزا اول درجه کوچی اول درجه کوچی قدرمن دوستان تخلص خبر د خیرات راغله السلام تاتم راځي تاسو خیرات معاملات د خیرات تاسو خیرات راځي خیرات قبول کړئ بسم الله بسم الله واه 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 بسیار عالی مسیح بسیار با واقعیتش که تولیدات داخل وطن ما نه تو پنیر از زندگی تو قربان نه چی داشت کنه بسیار لذیذ است بسیار شیرین است خصوصا عسل همراه پنیر این عسل کجا بود؟ عسل وطن پنیر از کجا بود؟ پنیر هم از وطن این نفر از کجا است؟ ایام وطن قرباش کیست؟ غرفام از وطن هتل هتل هم از وطن تولیدات دوستانو د خپل هیواد حمایت کوي د خپل جارانو حمایت کوي د خپل کارګرانو د خپل خیرات په میراث هر طرف راته د کمرې شاته ولاړ دي موږ د خیرات اشتراک کوو پنیر چا خواله نه رئیس صاحب هم یک پنیر بخوره که بازی همین بله کامرامان به کم خیرات قدرمن دوستانو دا ډېر تکړه خلک دي گردنت بسته که در وقت انگور بهم انگور سر ما خورده میدانی؟ ماشاءالله نه ما انگور بکنم انگور انگور سری انگور سر جوش اموسی انگور خورده میدانی سر؟ اگه انگور بالا خوش میکنه یا بچا بیایی کسا که خیرات بکنم این پنیر ما حساب میکنم بیایی بخوری بیایی آیا دستا کرده؟ بیایی انگور بادا بکنم پیسی داری رزه بده کلا گیرم صبر که یک قسمت یک کمکی که اصلا پرتو سر شوق واش وطن بیایی رزه قدر ما دوستان تقریبا اصل نفر در خیرات کی اشتراک می‌کنید تمام رزه ما مردم دیو خریاس رزه پنیر و اصل چیزا را ورکه تاسو ما زیاد خوردیم خب پنیر در خیرات کا بزنه ورکه بسم الله اجازه است خود تقسیم کو بله بسم الله الرحمن دا الرحیم ډیر تکړه سره مو خاطر دي سره څه څنګه مرکه بسم الله الرحمن الرحیم بخوره به نام الله دعا کنید که از تولیدات وطن به حساب بشه اما ما که مرا چی کنید بچه‌ها مایی که پنیر خورده شده بیایی بیادر کامرامان مصاحبه را میگیری که در زندگی بیا چی شد همه خیرات که بردی بیا وطندار خیرات نیست ما در عمومی خوردیم فوق‌العاده است بیا که این پنیر پنیرش مزدار رزه پنیر بسیار دوست سنگر صاحب بیاره دیگه بندازی اصل از دیگه سنگر کمی که اصل بنداز که وہ کمی اصل رو بیاره تو مزه قدرمن دوستان را قدیم که ملمانه دی مستر یو جای راغلی دی تو ته مرکو دی خاطر سمو کی دی بچا چا بجا سبا نه بسم الله بگه بیا بگه دیگه قدرمن او ټول سنوار سلوي د کیتيري دی په دغه وخت کې دغه شی مزه کیږي ولا بیخی بس تواب مزه به چې د مزه اشتراک له څه مزه ده اور دیگه رقم بره بیا چی شد دیگه اے دا ما ته په مړی راکا نه ایرا شادار گفت او دیگه گفت که بیادر چرا خودت میخور گفت خانه‌ام خرابه گفت بانم او خانه یا بیادر دیگه بیادر بسم الله خداوند خلق و خیرات قبول کنم بخیر باشی بخیر در کلکی شریکت بیا بیادر چه شد دیگه کسی نمانده است اوس نو دوستانو زموږ خبرونه دوام لري دا سره دې نور نه کوم وخت ته دا کې دي یا خبره کې دا شکر به هغه ما صاحب نام دکتر خلیل رحمانی عامل خدمات مداری صحت حیوانی ریاست زراعت کاپیسا برنامه بله عامر صاحب بگا کمارا نگاه کنی شیر سر ما خورانده میدانی شیر گاوه اوه بله گاوه سیاه و سفید که بیخی من میگم گاوه ابلق هم بستان شیر شبست بگم شیر گنجش خواسته باشه ما مرکز لبنیات جمهوری انجمنهای اتحادیه لبنیات داریم قدرمن دوستان د دوی ریاست ورزو د خپل پیدا کوو د
بیا به موږ نه بل باندې چلا بیا به بیا بچا بیا 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 عملی شدی او بسپی خوری بالکل باید شرکت هم یاد بگوره بله بیا خیلی سعی علی بیا بده خود دیگه شو بره کامرمین لا بس است دیگه بس بیا بیا بده در خودت بگو نگرفتم برو دایتنگ آجی سر بیاد به یک پنیر بگی که اصلا نه دیگه من پنیر خوردن نمیتونم و بدر بازنان چاشت خوردن نمیتونم بیادر معرفی کو همین پنیر که چکری از اخلاص دادی یا کی هست کاملا من بسیار علاقه دارم که تولیدات وطن ما را چه کنم در دهان هموطندار خود ببینم بیایید حمایت از تولیدات داخلی بکنیم انشالله هم طعام است هم دوا است و هم لذت است و هم اقتصاد است و هم خودکفایی است. ما در ولایت کاپیسا 4 انجمن مولدین شیر در ولایت کاپیسا داریم. یک اتحادیه پروسس و بسته‌بندی لبنیات در ولایت کاپیسا داریم. ما تقریبا نزدیک به 4000 نفر در این راستا مصروف جمع‌آوری شیر، پروسس و بسته‌بندی است. ما در ولایت کاپیسا با داشتن آب و هوا و منابع طبیعی، نباتات طبیعی ما در مرکز درجه اول یعنی حق اولیت گرفتیم. به خاطر اینکه همون شیر و محصولات لبنی ما درجه اول. حیواناتی که از بقایای شاروالی، اشغالی و پلاستیک استفاده میکنند نسبت به حیواناتی که از منابع طبیعی، نباتات طبیعی از او استفاده میکنند تمام فرق دارد. پس در شیرشان، در ماسشان، در چکشان، در پنیرشان امی کامرا بگاشی رئیس همین کامرامین ما را همین شیر قیماق شیر داده میتونی که در مسترش که جوش میشه. همین لحظه نامی چی است؟ اون چی میگه؟ همین لحظه فقط پنیر قیماق و مسکره همراه اصل یک جای کرده. انشالله با کامرامین ما میدیم که از طریق کامرا چشم کامرا به حساب این چشم مملکت است. چشم مملکت است. عقل دیقان در چشم دیقان است. تا زمانی که با چشم خود نبیند من مطمئن هستم که سر محصولات داخلی اعتماد نمیکنه. بریم سلامت بگیره به افتخارش. نشرم کامرامین میشرم. ببینید که باز کردیم میفهم بفرما. میگو اگر خرچ از کیسه تایی بود کیسه خلیفه بود آتم تایی شده بفرما تو. قدرمن دوستانو خدایی د تاسو خپل وای الله مو دې سره قدرمن دوستانو خدایی دې موږ خبرونه دا رقم تغییر وکړو. موږ هغه سره رئیس صاحب سره عادي خبره کوله، هغه خبره په خیرات و نه دا دوه ګرو واخله بیا بدر خو رئیس شد پیسې من دوستانم دا اوس هغه مصرف یې وکړه چې هغه خپل یوټیوب چینل لپاره دا اوس ورکی بیچاره موږ څه خبر اوسې د سې جان باندې دا سره بخیر باید کلتان حلال باشد. چند پر دادی شیرین چقدر پنیر بود؟ چند پر پنیر بود؟ 1.5 کیلو زیاده. آفرین. اگه یعنی 1 کیلو پنیر دیگه چند است؟ بله 220 روپیه. 220 روپیه. ایام خود در خیرات شریک سار. خیر باشه. خیرات باشه. خیرات سر کلی باشه. خیرات تا قبول کنه. عزیز بازم بیننده روان افغان خواهد باشیم که در کنار ما باز هم جناب رئیس صاحب آمدیم در جای دیگه که ایشان تفسیر میدن هیچ محصولات وطنی است که رئیس بیا کامرامین قدرمن دوستانو د خبرونه کامرامین او ډایرکټر مصطفی حسینی دا کومه تاسو معرفي کړه دا ډیر په جرأت سره او ډیر په سخاوت سره او ډیر په حوصله سره د تواب مسی کامرامینی کې خپل څه انا سری کومه ججالي انا سری کومه د ګور اټنډ د وسه خلاص ده ان نه بلار شو د تعالی کې افتتاح ده یم د پروګرام پر افتتاح مو مخلو ډیر د بیان اسو مصطفی حسینی رضا عارف مې موچ د دوستانو سامي چاش کله راځي وګورم
مېلمنو لپاره دلته ډېر توپ پذیرایي ده مېلمانوازي ده کمره په دا د دوستانو دا خپرونه شروع شوه ماشاءالله دوستانو ګوره دا تالار ده لوی تالار ده د ښاروالي هغه ده هغه هوټل داسې تقریبا پنځه شپږ کاله د دې باندې کار وشو او دغه تعمیر یې جوړ کړ دي کې هم مېمرخانې دي هم هغه د تالار لري هم ګوړي ورکړي ډېره کیسې دي او ډېر مشهور هوټل ده دلته به ګورې قدرمنو دوستانو دا مېلمانې دي راغلي دي دلته ناستې چوکۍ کې او مخامخ هغه سټیج ده او ژورنالستان هم د موږ همکاران راغلي دي دا نو لویه خبره ده راځي چې لاړ شو لږ په حوصلې سره دا خپرونه مخکې څوک په موږ ونښایي چې دلته دې څه شور ماشور اچولی ده ما افتخار میکنیم که شرکت نمایشگاهی وهاج نه تنها در ولایت کاپیسا بلکه در ولایت‌های متعدد نمایشگاه‌هایی از محصولات داخلی را برگزار می‌کند و هدف از این نمایشگاه‌ها رشد تولیدات داخلی حمایت از این تولیدات می‌باشد. ما یک اشتهار داریم میگیم که بیایید و تولیدات داخلی کشور حمایت کنیم. همین تولیدات داخلی کشور است که کشور و افریقایی و رشد پیشرفت و ترقی‌های متعددی به بار می‌آورد. ما خرسند هستیم که امروز اولین نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی را در ولایت کاپیسا ما برگزار کردیم. چالش‌های متعدد ما در ولایت‌ها را پیش می‌گیریم اما این چالش‌ها بر ما یک دستاورد بسیار بزرگ است و ما خوشحال هستیم که توانستیم در یک گردهمایی بزرگ با تعداد 52 غرفه یعنی 52 شرکت متشبث ما امروز در یک مکان در زیر یک چتر ما جمع که در هر غرفه از انواع و اقسام مختلف تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده از جمله محصولات زراعتی، مواد شوینده، شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها، صنایع دستی که تمام اینها به خاطر رشد پیشرفت توانمندی و ظرفیت‌های یک کشور مهم است و ما یک اشتهار داریم همیشه میگیم که ما میخوایم فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی یعنی این که مردم با همین تولیدات داخلی کشور آشنا بسازیم و مردم را تشویق بسازیم که بیاید از همین تولیدات داخلی کشور اینا استفاده کنند. انشاءالله کشور ما رو به ترقی و پیشرفت هست و ما آینده افغانستان تا چند سال آینده بسیار روشن می‌بینیم و انشاءالله که افغانستان به خودکفایی خود میرسه. ما نه تنها تلاش بری میکنیم که نمایشگاه را برگزار کنیم، در این نمایشگاه با تعداد از زیاد اشخاص زمینه کار فراهم میشه و مردم از تولیدات داخلی تولیدات را که تا هنوز هیچ با او آشنایت ندارند از او دیدن میکنیم. ما خوشحال هستیم که این زمینه را بر ما مساعد شده و ما انشاءالله در ولایت‌های دیگر هم تلاش میکنیم. این نمایشگاه از طرف شرکت نمایشگاهی وهاج با همکاری ریاست صنعت و تجارت ولایت کاپیسا، وزارت صنعت و تجارت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شده که ما امروز شاهد محفل افتتاحی هستیم. انشاءالله که ما تلاش ما و کوشش ما این است که با اشتهار این که بیایید از تولیدات افغانی استفاده کنیم ما در ولایت‌های دیگر هم نمایشگاه‌ها را برگزار خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از پروگرام از شخصیتی که این نمایشگاه حاصل کارکرد اون است جناب رئیس عبدالقهار محمودی تقاضا میکنیم تا بر روی استیج تشریف آورده و ایراد سخن نماید. جناب رئیس، ما امروز در مجلس افتتاحی نمایشگاه تولیدات و محصولات داخلی قدم آمدیم. نمایشگاه حاضر نخستین نمایشگاه تولیدی و صنعتی است که در این ولایت جاری می‌گردد. نمایشگاهی که ما امروز به مناسبت افتتاح آن جمع شدیم یک اقدام نیک اقتصادی است و در واقع یک دستاورد است. ما این دستاورد اقتصادی و صنعتی را به وزارت محترم صنعت و تجارت و رهبری مقام محترم ولایت کاپیسا و روسای محترم و صنعتکاران، تاجران، سکتور خصوصی و سایر متشبثین و مردم شریف و نجیب ولایت کاپیسا تبریک عرض می‌نماییم. نمایشگاه حاضر بعد از
شاید این نمایشگاه از بعد حجم شهر اونقدر پرزرق و برق نباشد، اما از لحاظ اهمیت اقتصادی خیلی با اهمیت و پربرکت است. من قویا امیدوار هستم که نمایشگاه حاضر بتواند به تحقق اهداف خود برسد و در تقویت خودکفایی این حوزه اقتصادی رول مهم بازی بکند. دوستان گرامی، اگر در مورد صنعت و تولید و اهمیت صنعت در استقلال اقتصادی یک کشور هر قدر صحبت کنیم هنوز هم کم است. صنعت ستون فقرات اقتصادی یک کشور است. اول صنعت است، باز تجارت. صنعت است که تجارت است. کشورهایی که امروز به اوج قدرت سیاسی و اقتصادی رسیده‌اند مدیون صنعت و تولیدات داخلیشان. کشورهای جهانی که امروز حرف اول اقتصاد میزنند کشورهایی هم که به صنعت و صنعتی سازی کشورشان توجه کردند و این موضوع را عمیقا درک کردند که صنعت یعنی خودکفایی و خودکفایی یعنی استقلال. و طوری که میدانید استقلالیت های سیاسی همواره متکی به استقلالیت های اقتصادی هستند. به عبارت دیگر در سیاست جهان امروزی وابستگی های اقتصادی همواره وابستگی های سیاسی را به بار می‌آورد. وقتی اگر دست ما به همسایه دراز باشد، وقتی نان ما از همسایه بیاید، وقتی وسایل زندگی ماندن ما از طرف کسی دیگر تأمین شود، نانمان را همسایه بدهد، رای ما سر همسایه و دیگران باشد، ما هرگز نمیتوانیم به اصطلاح با همین کس از بینی بالا حرف بزنیم. ناگزیریم با او از ملایمت ها و از نرمش ها کار بگیریم، شروط و شرایطش را بپذیریم و خلاصه به هر سازش برسیم. دوستای عزیز، تعامل کشورها در مراودات اقتصادی و سیاسی هم همین قسم یک موضوع است. ما بسیار زیاد از بعضی دوستا شنیدیم میگویند کشور ژاپن و افغانستان در یک روز استقلال خود به دست آوردند. ولی دوستای عزیز، وقتی که ژاپن استقلال خود به دست آورد، رهبران انقلاب و وقت تماما مرزهای وارداتی را بسته کرد و به مردم گفت تا زمان پا برهنه بگردید تا که خودتان بود بسازید و تا زمان گرسنه بگردید تا زمانی که خود به خود نان پیدا بکنید. اینمی موضوع در ژاپن با همین مفکوره صنعتی شدن و با تقویت همین ذهنیت امروز با وجودی که ژاپن مثل افغانستان و دیگر کشورها منابع طبیعی ندارد ولی از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی دنیا به شمار می‌رود. از این طریق قسمت پروگرام از مجاهد نستو دلسوز جناب شیخ صاحب اسدالله سنان معاون مقام ولایت کاپیسا احترامانه تقاضا میکنیم تا بر روی استیج تشریف آورده و ایراد سخن نمایند. جناب شیخ صاحب بزرگوار. در کابل صنعت و تجارت د وزارت نمایندگان و میلمنو ته کاپیسا ولایت ته راغلاست وایم. ستړي وشئ، په خیر راشئ، الله مو هرکله راوله، الله مو هر قدم په حسناتو کې حساب کړي. زموږ دپاره افتخار نن په دې نمایشګاه او نندارتون کې دا دی چې موږ سره د مرکز نه د صنعت او تجارت د وزارت نمایندگان مستقیما شرکت لري. دا زمون ولایت دپاره، زمون د ولسونو دپاره، زمون د تجارت پیشه خلکو دپاره، زمون د متشبثینو دپاره د افتخار او د ویاړ ځای دی. الله دې دې ته اجر ورکړي. په دویم قدم کې د خپل ریاست نه د صنعت او تجارت د ریاست د کارمندانو نه چې په رأس کې رئیس صاحب قرار لري مننه کوو چې زموږ کاپیسا ولسونو ته یې
دغسې شرایط مساعد کړل چې موږ هم خپل لاسته راوړنې خپل سیناتونه خپلو هېوادوالو ته عرضه کړو. الله د دې نه راضي شي او د الله پاک نه ورته نور هم د مزید توفیق غواړو. موږ او تاسو سره په دې مجلس کې امنیتي ځواکونه چې هغه عبارت د استخباراتو ملګرو نه دي، د امنیت قومندانۍ ملګرو نه دي، چې زموږ هېوادوالو ته د امن فضا مساعد کړې ده چې موږ دلته د خپلو ولسونو سره یو ځای راټول شوي یو. د دې نه مننه کوو او د ټولو هلو ځلو په مقابل کې ورته د رب العالمین نه اجر عظیم غواړو. الله دې نور هم ورته توفیق ورکړي. ورونو، تر اوسه به موږ دغسې نمایشګاهې او نندارتونونه چېرته د تلویزیون په صفحه لیدل او یا به مو په خبرونو کې اورېدل چې نن په فلان ولایت کې یا په مرکز کې دغسې یو نمایشګاه چې د هېوادوالو د خپل د هلو ځلو د لاسو ورکړي شیان د هغې خدمتونه خپلو قومونو ته وړاندې کېږي. دا یوازې د تلویزیون په صفحه او د رادیوګانو نه اورېدل، په اخبارونو کې مو لیدل. الحمدلله د افتخار ځای دی چې نن مو په خپل ولایت کې د خپلو ولسونو سره د خپل لاس جوړ کړي وسایل، هغه خدمتونه چې قوم ته یې عرضه کوي، د خپلو قومونو سره، د خپلو تجارانو سره، د خپلو متشبثینو سره یو ځای د هغې ننداره کوو. دا زموږ دپاره د افتخار او د خوشحالي ځای دی. ورونو، دا د دې معنا ده چې اسلامي امارت چې څنګه د امنیت په راوستلو کې، د اشغال په خاتمه کې، د استقلال په حاصلولو کې خپلې هلې ځلې وکړې، خپلې وینې یې تویې کړې، د خپلو ګران بدنونو قرباني یې ورکړه، د خپلو بچیانو قرباني یې ورکړه، د خپلو ملګرو قرباني یې ورکړه، د خپلو اعضاو قرباني یې ورکړه. نو انشاءالله چې دغه مسؤلین به ولس ته دغسې اسانتیاوې هم برابروي چې هغې پکې نن وکولی شي چې خپلو متشبثینو، خپلو ولسونو سره، خپلو مراجعینو سره هغه څه چې د دوی په هلو ځلو باندې تیار شوي دي، نن د هغې یو ځای ننداره وکړي، یو ځای هلته خرید او فروش وکړي، په داسې حال کې چې کاملا د امن فضا حاکمه ده. راځئ چې ټول الله تعالی د دې عظیم نعمت شکر وباسو. از پروگرام از تاجر ملی افغانستان الحاج فدا محمد سروری رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کاپیسا تقاضا میکنیم تا به روی استیج تشریف آورده با ایراد سخن نماید. جناب آیسته خدا را نهایت محترم جناب شیخ صاحب معاون ولایتی کاپیسا، جمن رؤسای ولایتی کاپیسا، مهمانان عزیز صنعت و تجارت که از کابل تشریف آوردند، صنعتکاران، پیشاوران، تاجران، برادران اصناف ولایتی کاپیسا، جوانان، نوجوانان، معززین محترم ولایتی کاپیسا که در این نمایشگاه تشریف آوردید، حضور تک تکتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جا دارد از جناب محترم مسئول نمایشگاه جناب اینجنسی حمزه وحاج و رئیس صنعت و تجارت کاپیسا اظهار سپاس و قدردانی کنم که همچون برنامه را در کاپیسا ایجاد نمودند و بعد از رؤسای محترم ولایت کاپیسا که در این راستا اتاق صنعت و تجارت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری کاپیسا را همکاری کرده و دستشان باز می‌داشتند تا همچون برنامه‌هایی را در ولایت کاپیسا برگزار سازند. موضوعاتی که
با تجارت و صنعت ارتباط داشت. جناب رئیس صنعت و تجارت که امروز تشریف دارند، همه موضوعاتی که ارتباط با تجارت و صنعت از افغانستان داشت، نه از کاپیسا، حضور همه تان ارائه نمود. فقط من به دو موضوع اشاره میکنم که نمایشگاه به خاطر چی ایجاد شده و چه دستاوردهایی دارید این نمایشگاه و کوتاه خلاص میگیریم. وقتام فکر میکنم که زیاد گذشته و رو به اختتام است. ما همینچو برنامه هایی را که برگزار کردیم به خاطری که مردم کاپیسا و ولایت همجوار ما بیان در اینجا اشتراک بکنن، ببینن که آیا ما در کاپیسا چه تولیداتی داریم، چه سرمایه هایی داریم، چه ذخایری داریم، چه چیزهایی داریم که ما از اینجا چه به ولایت کاپیسا چه به ولایت های همجوار ما به نمایش بگذاریم و با اونا آشنا شویم. در این قسمت یک دو موضوع برتان یادآور میشم. کشورهای همسایه ما را که ایران است و پاکستان، چیزهایی که ما در افغانستان داریم، من چشمدید خود که رفت آمد زیاد دارم به ایران، تنها سنگ‌های قیمتی ما اینقدر ارزش داره در ایران و خوردنی‌های ما از یک نمونه جلغوزه را میگیریم که ما اینجا کیلوها سرکراشی‌ها داریم و اونا بسیار چندانه را مثل که پیشروی ما نقل مانده شده در اونو پاکت به اینی شکل در داروخانه‌های که دارو میفروشند، داروخانه‌های گیاهی بسیار با قیمت بالا و مریضا عرضه می‌دارند و ما قدری از این نعمتی که و این سرمایه‌ای که در افغانستان داریم اصلا نمی‌دانیم. و در خود ولایت کاپیسا هم جلغوزه داریم. غیر از جلغوزه فقط به یک موضوع اشاره می‌کنم که اویی است ما چه سنگ‌های قیمتی در کاپیسا داریم. در خود کاپیسای ما معدناتی داریم که در این قسمت هیچ توجه صورت نگرفته. تنها در قسمت نجاب و تگاب ما یک سنگ قیمتی آرن که به طرف پاکستان میبرن. اونا برای ما اجازه نمیدن، نه بر اتاق صنعت، نه بر ولایت ما اکران ما محصول و عاید از اونجا داشته باشیم. اونام که میره در گمرک بندر تورخم از اونجا استفاده محصولاتیش هم میکنن و اون مستقیم میره با پاکستان. در حصه اولی کوهستان یاقوت داریم، در حصه اولی کوهستان ما بیخبر هستیم. وارث داریم در کوبند ما، ابرک داریم در نجراب ما، طالب داریم در تگاب ما، اکومارین در تگاب ما داریم، وارث داریم در علسای ما و همینچو سنگ‌های قیمتی که داریم در نجاب و علسای و تگاب همه شما بیخبر هستیم. ما از همه تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از پشت از این یک صدا می‌بینیم که ولایت ما، مسئولین ما، تاجر ما، مردم ما با هم همکار هستند بیاین از این سرمایه ملی ما استفاده کنند. در این قسمت از پروگرام از مجاهد دستور دلیر شخصیت دانشمند مولوی سید عبدالرحمن زاهد رئیس عمومی مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت تقاضا میکنیم تا بر روی استیج تشریف آوردن تا با سخنان خود مجلس ما را مزین سازند. جناب مولوی سید. لله الحمد. الله جل جلاله نام پرافي او نو مستاسو د شورش شاهدان یو چې په دې ځای کې هغه ملګري راټول شوي دي چې د ملت د غم سره ستا
او د ملت د مقصد لپاره د خلکو د هوساینې لپاره د خلکو د اقتصاد د سمېدو لپاره او د دې لپاره چې زموږ تاسو نوي ځوانان نوی نسل چې په سفرونو کې ځي په پردیسیو کې مري د غریبانو څخه جلا وي په کلویو د مرګ د ژوند حال راځي وطن ته هغه د دې سفرونو د تکالیف نه وګرځوي او خپل په وطن کې یې په کار مشغوله کړي او دلته د یو ګوله ګولۍ د پیدا کېدو یو زمینه ورته برابره کړي الله جل جلاله دې زموږ ستاسو دا هڅې نورې هم ګړندۍ کړي خدای دې برکت پکې واچوي محترمو زموږ ستاسو د ملت د مجاهدینو د عامو خلکو د دیني اجازه څخه په یو دیني برخه کې یو اړخ د مسؤلیت یې دا دی دوه شیان موږ تاسو ته مهم دي په اوس وخت کې چې موږ تاسو باید ورته متوجه اوسو او هغه ترسره یو دا اړخ دی د امن او د استقلال ارمانو لپاره دی الله جل جلاله راکړه خو بیا هم په دې سربیره د وطن دښمنان زموږ ستاسو د دین دښمنان دا هغسې چې په موږ تاسو یې داسې ورځ نه ده پرېږدو دا کوښښ کوي چې دغه حالات بیا راګډوډ کړي او دغسې یو صحنه و یو داسې نیکه ورځ زموږ تاسو څخه واخلي د هغه رقم زموږ ستاسو دښمنان په دې کې کوښښ کوي چې د افغانستان خلک پر خپل ځان باندې هوساینه ونه کړي او موږ ته په ګرد عمر کې محتاج اوسي زموږ ستاسو بعضې ګاونډیان دا کوښښ کوي چې هغه موږ محتاج وساتي او موږ ټول وخت د دوی یوه هڅه ته احتیاج واوسو ډاکټر ته یې هم احتیاج وي ګولۍ ته یې هم احتیاج وي ګلو ته یې هم احتیاج وي حتی د یو پلاستیکو کاغذ ته یې لا هم ورته احتیاج دی نو زموږ ستاسو د ملت عمده برخه په اوس وخت کې غټ مسؤلیت دا دی چې خپل د وطن په امن کې دا کوښښ وکړو څوک دا کوښښ کوي چې زموږ دغه نیکه ورځ را بدرنګه کړي زموږ دغه ښه حالات را بد کړي باید د دې مخنیوی وکړو دوهم اړخ زموږ دا دی چې موږ دا مسؤلیت لرو چې د ټولو مسلمانانو د دې ملت د مظلومانو چې هغه بې وسه دي د هغو لاسنیوی وکړو او هغو ته دا د کار زمینه برابره کړو ماشاءالله چنار قدرمنو دوستانو درې سرور ملاقه په یو هغه کې وي والا اوس ګرګر رسمي کالي ته ور درې سرور پنځه شپږ او بشک شپږ ملاقه یو ورکی نو د نرزوي څه ګور دا یو وا دا دوه ملاقه وره نو دې څه شما کسان تکبیر شما یعنی شما رقم اپلای رسمی و غیر رسمی در خدمت هموطنان مقرر خب باز در ایسه پاکی و صفایی که چقدر کارمندا داره سیستم چی رقم شما عیار کرده چون کارمندای مجهز فنی می باشد ثابت 20 سال خدمات دوترداری دولت پروان و خیلی در کورسا مسئول خدمت مردم است. به نتیجه چقدر معمار شما میدانید نتیجه چی میاد 1500 نفر هم ما میتونید عزیز 15 نفر بزرگ کابل که هست پیدا میکنه موسیقایی که میکنه 15 نفر ما میتونید که 1500 نفر میمونه خدمت نان بده اون بده امنیت شم بده موترشون جا بجا کنه میتونه نعره تکبیر نعره تکبیر قدرمنو دوستانو ګوره دغه تکړه ورزشکاران دي د کاپیسا خلکو تاسو د تاسو ته معلوم دي چې ټول سازمان د خلکو دي ګور کوچ خوري سیچ کی شیدې خوري پنیر خوري یا خلیط وشار خوري او جنونو خوري ګوره د دمه زور د ورسې یو وار کې شپږ ملاقات خوري زما ته مو کې خو کله مې نه زور چیاس شاته
دا ډېر تکړه سړی دی قدرمنو دوستانو دغه به بیا پیدا کړو سره مرکه به وکړو دا لږ سوس غوندې و هغه د عجب قد چې دی هغه ډېر کار دی جمناستیک کوي این کدام ورزش هست دیگه نمیره ورزش جمناستیک است و عملیات ورزشی ولایت کردستان دا ورزشکاران جمناستیکراست یعنی دا ورزا احترام میکنه برای چی برای نمانا کارو برای تکرار کنید چی دیگه نیست الله وهم دم دیگه سکو ماشاءالله ګوره دا ډېر بسیار سخت است سکو شارواری بعد کاپیسا به اجاره گرفته شده توسط مسئولین دوتر پنجتاری کاپیسا که فعلا شما خدمات اجتماعی و حاج هستین که نمایشگاه خود را برای انداخته که صنایع دستی مردم ولایت کاپیسا وسایل زراعتی مردم ولایت کاپیسا و وسایل زنانه و اقسام زیورات مردم ولایت کاپیسا و ولایت‌های همجوار ولایت کاپیسا. عمل کنفرانس روم داریم، چند تا استیج داریم، دو تالار کنفرانس داریم و دو تالار مجهز برپذیری میمونا و معامله عروسی و خوشی مردم ولایت کاپیسا. از طرف مقام ولایت و از طرف ادارات دولتی که اینجا عملا حضور دارند چقدر امرای شما همگام هستند هم فکر هستند در امورات شما خود دخالت کسی نمیکنند از ولی صاحب پاکستان تشکری میکنیم که در همه امور امرای ما همکاری کردن و از مسئولین هم تشکری میکنیم که در امین نمایشگاه فعلا حضور دارن از دیروز به این طرف ولی 3 روز تدابیر امنیتی این نمایشگاه را گرفتیم و 100% با ما همکار هستند که ما ازشان تشکری میکنیم و خوش هستیم از دولت. میشه که داخل بر بیننده تشریح کنید. قدرمن دوستان و مدیر صاحب نام چی بود؟ عبدالبصیر مستند هوټل مدیر ده ولایت مقام لخوا دلته ټول امکانات برابر شوي دي دغه شی ده دا کوم ځای ده تالار اول است که نمایشگاه برای طبقه ظهور و مردم خیلی شما تجربیان هستید می‌بینید که تمام معلوم هستید مورد ضرورت کمبودان رو دیدن می‌کنید یعنی تالار منزل اول است تکاوی داریم یعنی خودش تکاوی بریم طرف منزل قدرمن دوستان په مسجد کې ښځې دي زنانه دي داسې پروګرام د لوی نندارتون د نندارتون دوه مذهب صرف اجازه نه راکړي درې مذهب یعنې دوه مذهب نندارتون مدیر صاحب ډېر تکړه سړی دی جای دا ګوره دغه مسجد اول دی دوستانو ډېره لویه نمایشګاه ده نندارتون ده په دې کې د افغانستان ونډه اخلي ګوره دا هغه جوړوي کافي و ګیلاسونه و دا هغه چې وایي نمایشګاه محصولات و تولیدات داخلي کې شوه انستیتوت علوم صحي راځه پس درته راځي خدمت شما قرار قدرمنو دوستانو دغه بعضې د ساختماني کارونه دي چې د سره دلته کې جوړېږي دلته به یو دوه دانې وایي نمونه تاسې وګورئ خو نور به کار روان ده بیا کمرمین راځه لوی حال لري هغه تشناب این تشناب عمومی حالش هست اونجا هم باز تشناب‌های خودش هست بازوش چقدر تشناب دارد؟ مثلا منزل اول فعلا 5 دلار 5 دلار؟ فعلا 5 دلار 5 دلار دیگه تا نظر دادیم این نور رو تو پام کنید این مسئول رسمیدم یعنی مثلا اول که رفعش سال آواز اینجا شاطر از طرف شب مردم دلیاب خواه میشه همیار ماه ساو رسنی چند ساو رسنی؟ ماه ساو رسنی باید یک کمپل 8 ساو رسنی روز مردم یک کمپل بالای خود بگیره که شب سر میده آره بلا یک جای
داره چند روز بعد بزنه؟ تا انشالله یک و از بعد تو میگی خواهد او انگوری بود چند انگوری انگور سیاره یکانی ماه و نیمه از بعد تو را خواهد کپیسا کی باستمون با مزه دعوت میکنیم انشالله انگوری سیاه انشالله دعوت دا باغونه د انگور لري شو کپیسا سه کل افغانستان که شما گردان میتونید دارا کپیسا دارا میتونید علاقه دارم دیگه ماهر مشت کنن یا مردم کابل یا از دیگه ولایت خصوصا مردم شریک ولایت کاپیسا علاقه دارن دیگه مطلب رو برگزار کنن شما کدام سهولت‌ها و چقدر مرسا برات میکنید که دیگه بازارها دیگه هتل‌ها ندارن آفیس‌های بینان میتیم و ولایت‌های همجوار بینان میتیم و تقاضا میکنیم که بیان با خدمتشان هستیم و بسیار خوشی و بسیار پایین و کوششان هم مثلا یک نفر نان چند میده دیگه یک نفر 250 درانه که در کابل چند در کابل شاید از 500 افغانی 400 افغانی ارزانش کردن همون نان میده با شرط گرگی برق میدیم برش جای اصولات همه اصولات تفریح جای تفریح و گلا و چکران هم بزن چمن و سرسبزی هم باشه مدیر صاحب قدرمن دوستان و داسې ادرسول سره رابطې تړي او دې سره رابطې هم سمون تړلې بیا به داسې پوس وسې ژوند چې ده اوس دغه چې نږدې په دغه چاریګار کې نسل کې میرسه دا د خمیره سره ما په داده دا د خمیره سره دا د خمیره دوستانو دا هغه ځانګړې برکت چې جناب مدیر صاحب ستاره کاپیسا سره موږ زده په خبرې واورېدلې دي موږ تمام دي کې نه باشګاه کې داسې خلک تاسو ته موږ د پیژنې چې په هیواد کې ډېر کم دي د 200 روپۍ تاسو ته په پاله کې ما موضوع نه غټه خبره ټول سہولتونه دلته موجود دي ډېر خوشاله دوستانو دا ډېر ښایسته خلک دي کاپیسا ولایت خلک بانو تاسو کلینستي لیدلې نه ما ډېر دي نو دا ته دا ما سره ستړي وکړه او یو معرفت مو سره وکړو چې دوی نه به نظر واخلو چې دوی څنګه دلته ولاړ دي نه نمایشګاه ولیدله چا سره ولیدل او چې موږ ورته په نمایشګاه غوښتي دي کنه بسیار خوش آمدید بسیار خوش آمدید در کارتیزهای کاپیسای سبز ولایت میرمان نواز بسیار خوش هستیم که آقای صنعت و تجارت سر افتخار بزرگ به کاپیسا آورده که اینجا مثلا آمدیم اجناس آوردیم و معرفت حاصل کردیم و جالب بسیار برای من تمام بسیار شدید ایران اینجا از ما خریداری کردیم بسیار تشویشا کردیم و ما وعده هم تولید داریم که در بازار سرس ما یک زندگی باشیم بسیار جای خوشی است بسیار خوش آمدیم از خود ولایت کاپیسا کدام مسئولات دی جدید برنامه مسئولات بسیار زیاد است مسئولات زراعتی هست و مسئولات سالما بسیار مسئولات چیزایی که آماده کنیم باش هست بعدی موادای شباب و چیزا بسیار یعنی بسیار خوش شدی دیگه سیر گوشت گرفت قبول بگوید با من اولین بار است که من در همچه یک نمایشگاه اشتراک کردیم بسیار با من خوش همین نمایشگاه خوب هم تو به شکل دوستانه است یعنی هم تو چطور از پذیرایی از طرف حکومت و از طرف مردم و از طرف تجار بسیار خوبه بسیار یک فضای صمیمیت نیروی امنیتیان خیلی بودیم بسیار فضای امنیت صمیمیت تدابیر خوبش امنیت و شهروندان قابلین بسیار یک فضای صمیمیت دوستی برادری نشده که حالا ان شاء الله چند روز دیگه تو پخته میشه و مقصد سرخه که قرچه ماده قدرمن دوستان گوره دا بوده بری وایم شرکت خدمات تدبیر نمایشگاه وهاج و نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی کشور خوش آمده به کورنه محصولات و تولیدات و ندارتون هم در انگلیسی داره اشیر تو اینترنت ماده دوستان رو دا ټول اډیوالان دي دغه اډیوالان دا ګوره دا مېلمانه دي دلته دا وسوي دي ماشاءالله داسې یو ګرم بازار ده دا رقمي نمایشګاه ما په افغانستان کې لیدلې نه وه همدا اوس دي چې ډېر خلک دي کې ثبت دي کې په همدغه تالار کې یعنې ګرمي له لاسه ولا په سوینه ده چې خلک ښې وایي ګوره دا دوستان ګوره زمبورداران ولایتي
زنبورداران ولایت کاپیسا یو دا اوله غرفه ده کمرمین دوستانو ګوره ماشاءالله ښه ازدحام ده بیروبار ده دا ټول دا خلک خریداري کوي او یو ګرم بازار ده دلته په دې ولایت کې دا په کال کې اولین یا دومین هغه نندارتون دي مګر طوابه مسجد اولین نندارتون ده تیار ګنډل سوي کالي د ماشومانو دي که د غټانو دی ورته دا د ماشومانو دي که د غټانو ماشومان تیار ګنډل سوي دی قیمت یې څو ده 450 افغاني ټکۍ څنګه ده ټکۍ ښه دی ټکۍ لفټار جوړ کړي کالي 450 روپۍ چې دا کوم مغازې ته لاړ شي په 100 روپۍ هم نه درکړي چی ورته وایي زراعتي هغه دي زراعتي دوا دي او قدرمنو دوستانو دا د مچانو د دوا پاشیو فکمانو یعنی د زراعت چې شي بکاری دا خلک خلکو راوړي همداسې به کوي یا که قدرمنو دوستانو دا اوله برکه ده چې نوم دې چی ده اما زکی کوم شرکت نماینده یې ها